د بلوچستان یو هلک دی، هغه سوال کړی دی زموږ په ځای کې یو کاروبار کېږي چې دا به جایز وي که ناجایز به وي. یو کس هغه زمیندار هغه ته د پیسو ضرورت وي، هغه د بل نه قرضه اخلي، نه څوک چې ورله قرضه ورکوي هغه ورته وایي چې دا قرضه ما نه 50,000 روپۍ واله، خو دا داسې ده لکه تاله چې ما 50 منه غنم درکړي دي، نو ته چې ماله 15 میاشتې پس واپس پیسې راکې، نو ته به ماله د 50 منو غنمو پیسې راکې، که غنم په مارکیټ کې او که نه وي، او که ریټ هر څه د هغې مطابق په ماله د 50 منو غنمو قیمت راکې. نو آیا داسې قرض ورکول چاله دا درست دي که درست نه دي؟ ګوره یو خبره ځان سره یاد ساتئ، دې کې 2 صورتونه دي. یو ته بې سلم وایي، بې سلم چې چاله پیسې ورکړي او چې 15 میاشتې پس په ماله څه سودا راکې، نو یو په دې کې دا صورت هم دی، بل دې کې د قرض صورت دی. او قرض نه دې کې فارموله ده د همیشه چې ان الدیون تقضى بامثالها، څومره قرض چې دې ورکړی دومره قرض به واپس کې. د هغې نه سیوا مطالبه کول دې ته سود وایي. څه ورته وایي؟ سود. او داسې کېږي، ډېر خلک داسې کوي، خو دا ناروا دي، ناجایز دي. او حدیث شریف کې راځي، تقریبا مصنف ابن ابي شیبه هغې کې روایت دی، موقوف روایت دی چې کل قرض جر منفعة فهو ربا، هر هغه قرض چې هغه په ځان پسې فایده راکاږي دغې ته سود وایي. نو دې کې چونکې د سود او دا ناروا صورتونه جوړېږي او دا د بل د هغه مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستل هم دي. لکه اوس 15 میاشتې پس هغه نه ته د 50 منو غنمو پیسې اخلي یا 50 منه غنم ته اخلي، نو د هغې قیمت په څه وي؟ درکړي تاله 50,000 روپۍ، فرض که اوس 50 منه غنم هغه په 50,000 نه وي بلکې هغه په 1 لاک باندې 15 میاشتې پس، نو بیا سیوایي پیسې ته د څه شي اخلي؟ د هغې په بنیاد باندې داسې بیا درسته نه ده. داسې کولی شي چې ورته وایي چې یاره 50,000 روپۍ مې درکړې، واپس په ماله 50,000 روپۍ راکړې، یا د دې 50,000 روپو چې 15 میاشتې پس څومره غنم کېږي هغه غنم به الله کې داسې هم ټیټ که بیا هر څومره وکړو په 50 منه ته رسېده که نه رسېده، که کم و که سیوا و، هېڅ نقصان نشته. خو دغه څونه مالیت چې دا اخیستي هغه مالیت پوته پوره کوي او سیوا اخیستل دا ناروا او ناجایز دي. زموږ په علاقه کې دیوبندیان اهل حدیث د هغې په خپل منځ کې جاخه ده. هغوی وایي چې دیوبندیان وایي چې په اهل حدیثو پسې مونځ نه کېږي، اهل حدیث وایي چې په دیوبندیانو پسې مونځ نه کېږي. اوس مونږ په چا پسې مونځ وکړو؟ د چا مونځ د قرآن او د حدیث موافق دی؟ ګوره اصل مسله دا ده چې یاره اهل حدیث چې کوم مونځ کوي نو هغه هم په حدیثو کې دی، او دیوبندیان چې کوم مونځ کوي هغه هم په حدیثو کې. مختلف احادیث دي، لکه په حدیث کې دام راغلي چې امین په تیزه ویل، په حدیث کې دام راغلي چې امین په قلاره ویل، په حدیث کې رفع الیدین هم راغلي لاسونه بار بار چوتول، او په حدیث کې دام راغلي چې نبی علیه صلات وسلام داسې پریښي دي، څه صحابه کړي دي بیا څه صحابه نه دي کړي. نو که یو بل ته غلط وایي که نه دا د خپله غلطي کوي، دا خو حدیث ته غلط وایي، داسې نه دي په کار. زموږ په جومات کې اکثر خلک د هغې د غفلت د وجې نه اذان ونشي د مانځه دپاره. شریعت ته دې باره کې څه وایي؟ شریعت دې باره کې دا وایي چې دا ټولې محلې والا په دې باندې ګناهګار دي. مونځ خو شوی دی، خو صرف دومره ده چې دا ټولې محلې والا ګناهګارېږي په دې غفلت باندې، ښه چې دې اذان نه کوي. ځکه په عقیقه کې عقیقه هغه دعوت ته وایي چې کوم ماشوم پیدا شي، که ماشومه پیدا شي 1 چیلی او که ماشوم پیدا شي 2 چیلي، هغه قرباني کوي او بیا یو خیراتي روټۍ کوي. نو دی وایي که زه په عقیقه کې 2 چیلو په ځای باندې یو سخی حلال کړمه نو زما عقیقه به وشي او که اوبه نه شي. نو په سخي باندې خو کېږي عقیقه، خو صرف دونه مسله ده چې یاره دا سنت طریقه نه ده. نبي علیه صلات وسلام چیلي حلال کړي دي، افضله طریقه نه ده. افضله دا ده چې چیلي حلال، نبي علیه صلات وسلام دغه حلال کړي، سخی نه دی حلال کړی، کېږي پې. زما یو دوست دی په مدینه منوره کې، آیا زه هغه ته داسې ویلی شم چې په نبي علیه صلات وسلام زما سلام ووایه؟ او بالکل ویلی شي چې نبي علیه صلات وسلام باندې
زما سلام او وایه. ګوره حدیث شریف کې راځي که نه چې زما سره خوا کې نږدې څوک نبي علیه السلام فرمایي او په ما سلام کوي نه زه اورم، او چې کله زما نه لري نو دا سلام ما ته فرشتې را رسوي. صحیح ده؟ نه چې فرشتې رسوي که انسان ورسونه څه مسله خو پکې نشته. که نه داسې نه ده، ته نقصان پکې شته نشته. بعضې خلک دي هغه د دې خلاف دي چې یاره دا رسول دا په کوم ځای کې راغلي دي چې یاره بل ته به وایي چې زما سلام، ته وایي چې یاره پلانکي ته زما سلام او دعا سلام وایه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د باندې بد لګي. بالکل کیدای شي داسې درسته ده. ښه زما یو دوست دی د هغه ژبه تته ده توتلی او د هغه ژبه انخلي. چا ورته وایي چې د کارغه غوښه وخوره نو ته به سټ شي. داسې کول جایز دي که نه جایز؟ دا ولې چېرته عام سړي مشوره ورکړي چې کم ماهر ډاکټر سپیشلیسټ نو هغه داسې مشورې چاله نه ورکوي. نه عالم داسې مشوره ورکولی شي چاله، او نه یو قابل ډاکټر هغه چاله دا مشورې ورکوي چې د کارغه غوښه به خوري. د هغې سم علاج دا دی چې موسی علیه صلات وسلام چې کومه دعا ویلې او موسی علیه صلات وسلام ژبه ژوند کې اسکروټې خولې ته کړې وه د فرعون په کور کې، د هغې د وجې د موسی علیه صلات وسلام ژبه هغه تته وه. نو الله جل شانه نه دعا وغوښته او دعا دا وه چې رب اشرح لي صدري ویسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي. خدای زما د ژبې دا غوټه ازاده کړي چې دا خلک زما په خبره باندې پوه شي. دغه دعا دی وایي کارغه خوراک ته ضرورت نشته، ګنده څیز دی، سړي طبیعت خرابېږي هغې ته چې ګوري. پاکستانی قوم به کله ترقي کوي او دا به کله خوشحال ملک او قوم جوړي کله چې دی په خپل کار کې کار ساتو، پردي کارونو کې کار نه ساتو که نه، دا بیا په خپله ترقي یافته شي. دی په هر څه کې کاري، دی د خلکو په کپړو کې هم کاري، دی د خلکو په واسکټ کې هم کاري، دی په ټوپۍ کې هم کاري، دی په پټکي کې هم کاري، دی په ویښتو کې هم کاري، دی د خلکو په ګیره کې هم کاري، د خلکو په پیزارو کې هم کاري. ګاډی چا اغستی وي یاره دا پیسې ټیک نه دي وي ګوره ګاډی اغستی دی قیمتي ګاډی اغستی. که څوک لږ ښه کېږي لږه خرچه کوي یاره چېرته بانډونه یې وایلي دي. داسې قسم قسم ډرامې کوي. دا قوم چې کله دا خپل کار سره کار ساتي که نه دا بیا ترقي به وکړي انشاءالله. که زنانه په پرده کې پاتې شي او هغه د کمپیوټر تعلیم یا میډیکل وغیره جدید علوم حاصلوي نو دا به بهتر نه وي، ډېره به بهتر وي. او په کار ده چې داسې دی وشي چې ښه بهترین تعلیم چې په پرده کې چې هغه حاصل کړي په کار ده وله. زه شرابو په کپنۍ کې ملازم یم او په دغې کپنۍ کې د خنزیر غوښه هم پیک کېږي. دا نوکري جایز ده او تنخوا درسته ده که درسته نه ده، نه ځان له بله نوکري وګوره. ښه داسې کول دا جایز نه دي. شراب او خنزیر چې څنګه په خپله خوړل ناروا دي داسې بل له پیک کول او ورکول او په هغه باندې خوړل هم ناروا دي. او د حرام کار کماییم حرامي. صحیح ده دا فارمولې د حرام کار کماییم حرامي. په افغانستان کې یو هلک دی هغه تپوس کړی دی چې دلته مولیان حضرات په یو مسله کې انختی دي او ډېره اهمه مسله ده او زموږ په محله کې پیښه شوې ده. هغه دا چې یو سړي خپلې ښځې ته ویلي دي چې که د واده نه پس که ما نسوار وکړه نو په ما باندې به ته طلاق یې. اوس چې کله هغه واده وکړو او نسوار یې وکړه نو مولي صاحب ورته وایي چې په تا باندې دا ښځه طلاقه ده او نکاح دوباره وکړه. بل مولي صاحب دی هغه وایي چې د نکاح نه مخکې خو طلاق نه کیږي. او حدیث شریف کې راځي د بخاري شریف روایت دی لا طلاق قبل النکاح او صحیح روایت دی. نو چا خبره درسته ده؟ کم مولي صاحب طلاق شوی که نه دی شوی؟ دا کم مولي صاحب چې وایي چې طلاق شوی دا صحیح وایي طلاق شوی دی. ګوره ده دا روایت پیش کړی چې لا طلاق قبل النکاح چې د نکاح نه مخکې طلاق نشته، د نکاح نه مخکې طلاق نشته. نو دی څه وایي چې یاره چونکې نکاح یې نه ده کړی نو طلاق نه دی شوی. نه هغه خو د هغه زنانو باره کې ده چې یاره نکاح ورسره توکې او وروسته بیا طلاق ورکړي. یو سړی دی هغه پردی ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې نه طلاقېږي. دا د هغې باره کې دی چې د نکاح نه مخکې طلاق نه کېږي، د نکاح نه مخکې طلاق نه کېږي. او بله خبره دا ده چې یاره دا ده چې کومه خبره کړې ده که نه چې یاره که ما د نکاح د واده نه پس چېرته نسوار وکړه نو ته به په ما طلاق یې. نو دا شرط لګولی، صحیح لګولی شرط. دا طلاق نه دی، دې ته شرط وایي. او نبي علیه صلات وسلام فرمایي بخاري شریف کې روایت دی المؤمنون علی شروطهم چې مؤمنان به د مؤمنانو چې کوم شرطونه دي دې له اعتبار شته، د دې یو حیثیت دی، د
د خپل چې کوم د دې د شرایط دي نو دا به پوره کوي سر ته بیا رسوي پوهېږئ په دې خبرو باندې نو اوس دا د شرط لګولی دی چې د نکاح نه پس که ما څه وکړه د واده نه پس ما نسوار وکړه نو په ما باندې به ته طلاق یې نو د شرط په بنیاد باندې په ده دا ښځه طلاقه شوه د دې په بنیاد نه ده چې ته وایې چې یاره چونکې نکاح نه وه شوې او وروسته او دویمه خبره دا ده چې په دې کې ته دا ویلي که ما واده وکړو صحیح ده د واده نه پس یاد کړی دی نو نکاح شوې ده که نه ده شوې او هلته په حدیث شریف کې د نکاح لفظ راغلی چې د نکاح نه پس طلاق کېږي او د نکاح نه مخکې طلاق نه کېږي نو دا خو چې خپلې ښځې ته داسې ویلي معلومیږي خو داسې چې مخکې نه نکاح شوې ده پوهېږې په دې باندې دی وایي چې خپلې ښځې ته یې ویلي چې د واده نه پس که ما نسوار وکړه صحیح ده نو که ته وایې چې دا حدیث وی لا طلاق قبل النکاح د نکاح نه مخکې طلاق نشته نو نکاح شوې ده ځکه خو ته وایې چې دی ښځه د خپلې ښځې ته یې ویلي صحیح ده نو بیا هم طلاقه هغه واقع شوی صرف رخصتي نه ده شوې نور نکاح خو شوې ده پوهېږې په دې باندې په دواړو صورتونو کې دا طلاق واقع شوی دی ښه اوس ته صرف دونه دیو کې بس نکاح دی هغه دې وتړي ښه دوو سجدو کې رانه یوه سجده هېره شوه زما مونځ شوی دی که نه دی شوی او که داسې چېرته بیا وشي نو ما له څه پکار دي ګوره پکار دا وه چې دوو سجدو کې یوه سجده هېره شوه دواړه سجدې فرض دي او فرض چې پاتې شي بیا مونځ نه کېږي صحیح ده اوس تاله پکار څه نو پکار دا وه چې یاره تا نه یوه سجده پاتې شوې وه نو که تا سلام هم ګرځولی خیر دی داسې یو کار دی نه دی کړی چې هغه د مونځ منافي دی چا سره د گپ شپ نه دی لګولی یا د جومات نه وتی نه یې ګرځېدلی نه یعنې د مانځه منافي کار دی نه دی کړی ته په ځای ناسې ذکر اسکار دی کول او رایات شو ته چې یو سجده رانه هېره شوې ده اقه سجده په وخت ولګوه او بیا په التحیات باندې کښېنه او بیا عبده ورسولو بیا سجده صفوه وکړه خپل مونځ دی پوره که سر ته دې ورسوله بس تا مونځ شو داسې تاله په کار خو داسې که دې نه ده کړې نو دا مونځ دوباره راوګرځوه مارشل آرټ په دې کې مقابلې کېږي او په دې کې ماته د کپنۍ د طرف نه انعام ملاوي کله چې زه وګټم دا انعام اغوستل جایز دي که نه بالکل جایز دي څه نقصان نشته ښه که ته په مارشل آرټ کې لتي او دا چلي هغه یو ورزش دی جسماني ریاضت دی ته وایي نو په دې باندې دا کم انعام ملاویږي نو دا درست دی هغه په ګیمونو کې او په داسې څیزونو کې په لوبو کې چې کم شرطونه لګي نو هغه درست نه وي شرطونه چې کم لګي که یاره ما وګټله ما له به راکړې 100 روپۍ او که تا وګټله تا له به درکوم نو دا شرطونه دا ناروی او حرامي پوهېږې په دې باندې نور دا چې کم ملاویږي دا خو انعام دی د کپنۍ له طرف نه که یاره دا مین اف د میچ دی او دا مین اف د سیریز دی نو داسې کېږي دا درست دی څه نقصان نشته یو سړی هغه خپله ښځه او بچي پرېښي دي بار ملک دی بار ملک بل واده هم کړی دی او دلته خپل بچي او ښځې بې اسرې پرېښي دي د دې نکاح برقراره ده که نه نکاح یې ماته شوې ده ګوره نکاح خو دې برقراره ده نکاح خو چې هغه کله طلاق نه وي ویلی چې یاره دا په ما طلاقه ده نو هغې پورې خو دا نکاح یا قاضي هغه نکاح نه فسخه کړي ختمه کړي نو دا خو به د هغه ښځه وي البته هغه سړی چې کوم په بهر ملک کې اوسېږي او د دې تپوس نه کوي که نو دا ګناهګار دی ځکه نکاح یې کړې ده هغه سړی د نان نفقې او د سکنا ذمهوار دی د ټولو څیزونو د هغې د خرچې ذمهوار دی او دی اوستلی دی او دا واړې پرېښي دي او دا زنانې پرېښي دي دا ناروا دي ناجایز دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صرف د 4 میاشتو پورې اجازت ورکړی چې د کور نه بار یو سړی تېرولی شي کاروبار لځي که دین کار لځي که هر څه لځي 4 میاشتو نه سیوا شریعت اجازت نه ورکوي چې یو سړی د کور نه بار شي ښه زه په مدرسه کې تخصص طالب علم یم او زمونږ د کور او د مدرسې په منځ کې 200 کیلومتره فاصله ده نو چې زه هلته مدرسې ته لاړ شم زه هر هفته ځم راځم نو زه به قصر کوم که پوره مونځ به کوم نو عبارات مختلف دي د فقهای کرامو په دې کې یو خبر دا ده چې یاره زه په کوم څیز باندې مطمئن یم نو هغه دا چې یاره قصر پکار دی مطلب دا دی چې کوم فرض دي نو هغه 2 رکعاته پکار دي قصر تاله کول پکار دي ښه ځکه چې تا هلته څو پورې 15 ورځې هغه دې تېرې کړي نه وي په خپله باندې نو هغې پورې ته هلته مقیم کېدی نه شي صرف په نیت باندې داسې نه کېږي ته هسې ځان نه ووایي چې یاره زه دونه ورځې به تېرومه په دې باندې نه کېږي ښه عبارات بعضې د فقهای کرامو داسې شته او زه په دغې طرف باندې مطمئن یم چې بعضې فقهای کرام په دې باندې چې هلته 15 ورځې وباسي او په خپله یو ځل نو دی بیا مقیم جوړېدی شي که یو سړی په خوب کې ویني چې ما قسم خوړلی دی او بیا
آیا دله په دې قسم باندې عمل کول ضروری دي او که ضروری نه دي او که قسم پوره نه کړو دی به کفاره ورکوي؟ نه داسې احکاماتو باندې د خوب څه اثر نه وي. ښه خوب یې داسې ولیدو نو هغه صرف خوب دی، بس داسې به نه وي چې یاره په خوب کې دا قسم وخوړو بیا هغه ته یخې ته راوباسي، داسې نشته. بیمار سړی د هغه تیمارداري او د هغه خیال یو نرسه ساتلی شي، زنانه که نه شي ساتلی. ګوره که نرسه خپله نه وي که نه محرمه نه وي، محرمه چې ده ورسره نکاح نه کېږي نو د خیال نه شي ساتلی. داسې نرسنګ د دې دپاره ناروا او ناجایز دی، بلکل نه شي ساتلی خیال. ښه کوم چې په هسپتالونو وغیره کېږي دا درست نه دي. چا نه د اختر پیسې اخیستل جایز دي، چا نه اخیستل څه کوې، دا خو پردی مال دی که نه، پردی مال ته څنګه هلې دی چا نه، خو که هغه په خپله خوښه درکول نو بیا اخیستل بلکل جایز دي، څه نقصان پکې نشته. یو سړي نه سونه پرېوتې وه او بیا په هغې کې د موبایل نمبر و، نو ما په هغې باندې زما په لاس راله سونه، نو ما هغه نمبر باندې رابطه وکړه. نو سړی چې راغی مالې بیا 1500 روپۍ راکولې د خوشحالۍ نه. دا اخیستل زما لپاره جایز دی او دې استعمالول جایز دي که ناجایز دي؟ بلکل درست دي، دا انعام دی، څه نقصان په دې کې نشته. ښه تاسو وایي چې د سینډ هاک د دې استعمالول ناروا دي ځکه په دې کې شرکیات دي. نو د پبجي کم ورجن مونږ استعمال کوو؟ پبجي ته ضرورت څه دی؟ خامخا دا پبجي ټول ټیک نه دی، جایز نه دی. د هغې وجه ده دا ده چې یاره په هغه یو ورجن کې چې کوم اپډیټډ ورجن و سینډ هاک په نوم باندې، نو په هغې کې شرکیات و، خو د هغې نه علاوه دا ټول سینډ هاک دا جایز نه دی. ولې؟ ځکه د ابتدا نه د انتها پورې په هغې کې ټول ټارګټ کلینګ دی. دا زموږ د ماشومانو څونه غلط تربیت کوي. د شرک نه پس د ټولو نه لویه ګناه قتل دی، او دغې ماشومانو ته دا ښودلی کېږي د شروع نه د اخره پورې چې بل به څنګه وجني. دا ټارګټ کلینګ ورته ښایي. صحیح ده. دوی خو به اعتراض همیشه په جهاد باندې چې تاسو د جهاد ټریننګونه ولې کوئ؟ اوس تاسو سینډ هاک ولې کوئ؟ تاسو ولې پبجي کوئ؟ دې ته سوچ نشته ستاسو؟ نو دا دې نه ځان ساتل پکار، ضرورت نشته. دې په سړی چېرته قرآن یو آیت یاد کړي، الله جل شانو به د وخت تپوس کوي، یا یو قدم به تپوس کوي چې دا دې څنګه چوت کړو، نو الله جل شانو دې سړی نه بل څه شته ذهن کې هم سوال یې وکړي. پیسې راغونډې دي د شلو کورونو نو بیا پیلوه پاخي هغوی په کارونه کې بیا حلوا د کور نه بار هم راوباسي. دا څه دا خو ګوره په جمع سره داسې یو پروګرام کول په دې کې هم څه قباحت نشته. حلوا پخولو کې هم څه قباحت نشته، حلوا تقسیمولو کې هم څه قباحت نشته. دا ټول کارونه روا دي. حلوا به سړی نه خوري، پروګرام به سړی نه کوي په جمع باندې، پوهېږي کله نه کله خپله خوښ پیسې راجمع کړي، هر څه کېږي داسې. او صرف دومره خبره ده که چا وي چې په دې کې څه خاص د دې شرعي حیثیت دی چې یاره مونږ به په شریکه باندې حلوا له پیسې راټولې کړو، بیا به دا حلوا تقسیمو، په دې باندې دا کېږي او په دې باندې دا کېږي او دا کېږي، دې ته بدعات وایي، دا ناروا دي په دین اسلام کې. دې نه ځان ساتل پکار دي. دا صرف د ښځو خبرې دي، شرعاً هېڅ حیثیت نشته، دې نه ځان ساتل پکار دي. ښه جی بل ښه جی نه هېڅ خلل نه راځي، بس پاتې شو څه نقصان نشته. دا اذان اصل کې دې دپاره چې دا کم خلک هغه مونځ ته متوجه نه دي چې هغه دې مونځ ته متوجه شي او جمع له راشي. دا بلاوه ده د الله جل شانو د طرف نه چې دا خلک راغونډ شي. دا اذان د دې دپاره مسنون دی، د هر مونځ دپاره سنت دی اذان. بعضې ورته واجب ویلي فقهای کرامو، او دې پرېښودل دا ګناه ده. صحیح ده. که د عذر د وجې پاتې شي نو څه نقصان نه دی، او که خلک یې پرېږدي او خیال یې نه ساتي نو ټول محلې او ټول علاقې والا ګناهګارېږي په دې باندې، کوم ځای کې چې اذان ونه شي. لکه الصلاة خیر من النوم پاتې شي سهار په اذان کې، نو دې کې څه اذان کې څه نقصان نه راځي. ښه دا یو سیوایي چې لکه دغې وخت کې اصل کې د الصلاة خیر من النوم د دې دپاره ویلی شي چې یاره په عام ټایمونو کې خلک دومره غافل نه وي، خو دغې وخت کې دغه د خوب ټایم وي او خلک ښه په خوب کې هغه مست دي او ورننوتي، نو دی ورته آواز کوي الصلاة خیر من النوم چې یاره دا مونځ چې دی دا ستاسو د دې خوبونو نه بهتر دی، ډېر زیات بهتر دی. نو دا د دې لپاره یو سیوایي آواز دی. نو که دا پاتې شو خیر دی، پاتې کول نه دي پکار، سنتو خلاف دي، خو که پاتې شو څه نقصان نشته. دی بل ګوره یاد ساتئ
چې د ولا الضالین په ځای باندې ولا الضالین ویل په دې سره مونځ نه کیږي. فقهاء کرامو ذکر کړي چې من قرأ الضاء مکان الضاد تفسد الصلاة وعليه اکثر الائمه، چې چا د ضاد په ځای ضا وي نو په دې سره مونځ نه کیږي، مونځ فاسدیږي، او اکثر علما کرام په دې باندې دي، په دې مسله باندې. پاتې شوه دا خبره یو سړی د هغه په ژبه کې مسله ده، لکه ځینې انساني قاف نشي ویلی کاف وي، لکه د پنجاب خلک هغه نشي ویلی، یا زمونږ د سرحد بعضې خلک داسې دي چې هغه ضاد نشي ویلی، نشي ادا کولی، هغې ژبه داسي. د هغې دپاره دا گنجایش ته دین اسلام دا گنجایش ورکړی، شریعت دا گنجایش ورکړی دی که د هغه نه داسې نه ادا کیږي او ډېر کوشش هم وکړي نو هغه ته بالکل اجازت دی، هغه بیا معذور دی که نه. خو که داسې نه او دی کوشش هم نه کوي ولا الضالین نه، په دې مونځ نه کیږي، ځکه په ضاد او په ضا کې فرق دی. که ته وایې ولا الضالین د دې مطلب دا دی خدای د ګمراهانو لار راته مه ښایي، او که ته وایې چې ولا الضالین د دې مطلب دا دی خدای په کومو خلکو چې تا رحمت کړی د هغې د لارې نه مې وساتي، معنا مکمل الټه شوه، نو مونځ فاسد شو، ختم. بلکې فقهاء کرامو خدا لیکلي ځینې چې چا په قصد باندې د ولا الضالین په ځای ولا الضالین، چا په قصد باندې د ضاد په ځای زوی وي، دا سړی کفر ته رسي، ځکه دی د الله په کتاب کې تحریف کوي، د الله کتاب هغه غلط وی دی. صحیح ده. نو کوشش پکار دی چې یاره اکثر زنانه داسې کوي، زموږ په دې کورونو کې دا کومې زنانه سبق ښیي نو دوی څه وایي ولا الضالین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نو هغې له دا ډېر احتیاط پکار، تجوید هغې له ضروري دی. او انشاءالله داسې یو څو درسونه هغه بیا مقرر کړو انشاءالله، چې هغه بیا کوشش دا کوو چې آډیو کلیپ سي، چې هغه ځکه د زنانو ته که د یو عالم تصویر وي دا ښودل دا درست نه دي ښه، نو داسې کوشش کوو چې یاره یو آډیو سیسټم برابر شي، او یوټیوب دپاره خو بیا خامخا ویډیو پکاري، نو چې داسې یو څو کلیپونه هغه برابرو چې یاره تجوید دا ټوله خلاصه یي پکې، چې زنانه هم تجوید زده کړي انشاءالله. صحیح ده. نور څه شته که سوال یې ووایه؟ ستا خو نشته. بس وصلی الله تعالی علی خیر خلق.